تازه خبر، هلمند خلکو هم د طالبانو پر ضد پاڅون وکړ. هلمند کې په سلهاوو ولسي پاڅون کوونکو د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د دښمن په وړاندې وسله پورته کړه. هلمند والي الحاج محمد ولي علیزي د 215 قوي اردو قماندان، د ملي امنیت رئیس، امني قماندان او ګڼو نورو امنیتي مسؤلینو په هغه ولسي غونډه کې ګډون وکړ چې ولسي پاڅون کوونکو د دښمن په وړاندې په داسې حال کې وسله پورته کړه چې تېره اونۍ یې هم 400 ولسي وګړو پاڅون کړی و. د غونډې په پیل کې د 1000 کسیزې امنیتي قطعي قماندان عبدالرحمن جان صابري خبرې وکړې. نوموړي وویل هغه وخت را رسېدلی چې د هیواد د ثبات، سولې او پرمختګ د دښمنانو پر ضد وسله راپورته کړو. دوی په هره سیمه کې وځپو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ د خاورې ساتنه وکړه. د 1000 کسیز امنیتي قطعي قماندان د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه طالبان د هیواد او خاورې دښمنان دي چې وینا یې د طالبان د وطن د پرمختګ لپاره هیڅ راز برنامه نه لري. مدني فعالانو او ګڼو نورو ولسي ویناوالو هم غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چمتو دي چې د خپلې خاورې د ساتنې لپاره وسله راواخلي، د خپلو ځواکونو ترڅنګ د دې نظام او خلکو ساتنه وکړي. هلمند والي الحاج محمد ولي علیزي د خپلو خبرو پر مهال ولسي پاڅون کوونکو ته په وینا کې وویل خوښ یم چې ولسي وګړو په خپله خوښه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ کړی او د هغوی سره یوځای د دښمن په وړاندې درېدلی دي. ښاغلي علیزي وویل وسلوالو ترهګرو وښودله چې سولې ته نه دي ژمن. د غونډې په وروستۍ برخه کې د 215 میوند قوي اردو قماندان تورن جنرال سمیع سادات د خپلو خبرو پر مهال وویل ولسي وګړي تل د خپلو میړانو ځواکونو ملاتړ کړی او لا یې هم کوي چې په خبره د دوی پاڅون کوونکو سره به د ترهګرو په وړاندې له هیڅ ډول بریدونو ډډه ونه کړي. په هره سیمه کې به یې وځپي. د یادونې وړ ده چې یوه اونۍ مخکې هم 400 تنه پاڅون کوونکو د هلمند والي الحاج محمد ولي علیزي سره په لیدنه کې د افغان ځواکونو سره یوځای د وسلوالو مخالفینو په وړاندې ودرېدل. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.